دا فیصله داسې شوې وه چې په 25 تاریخ باندې به الیکشن کېږي، خو ارادې داسې پیدا شوې چې دا الیکشن په یو نه یو طریقه پوسپون کړي. نو دوی په قومي اسمبلی کې یو مطلب چې عیني امندمنټ چې کوم دی پېښ شو، نو په کار دی چې سینټ ته یوسي او سینټ ته توصیه نو چې کله په عین کې ته ترمیم کوې او قومي اسمبلی ته دې یوړو او په سینټ کې نه پېښ کړې، دا ځوړنده شو. نو چې ځوړنده شو نو الیکشن کمیشن وایي چې زه به په 25 تاریخ الیکشن کوم. نو زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت د تښتېدو دپاره چې هغه د الیکشن فیس کولی نه شي، د پی ټي آی هغه پالیسۍ دي چې هغه په خپله صوبه کې وخت نه شي تېرولی، نو په قبایلو کې به هغه څنګه مقابله وکړي؟ په قبایلو کې ګولۍ وورېدې، موجوده حکومت خاموش شو، د خلکو وینې توی شوه، خاموش شو. قبایلو ته پته ولګېده چې دا موجوده حکومت چې کوم دی دا پپټ ګورنمنټ دی، کټپوتلي حکومت دی، لهذا دی اوس فیس کولی نه شي. نو دی په خپله چې کوم دی نو دا ووایي چې یو 20 ورځې چې کوم دی نو دا رستم دی، او څه ووایي چې هغلته چې کوم دی نو حالات ښه نه دي، او خاص کر چې کوم دی نو لکه په فوج باندې اټیک وشو. مونږ نشنلیان چې د چا وینه تویږي مونږ مطلب مخالف یو. که زما د قبایلو وینه توی شوه مونږ د هغې غندنه کړې ده او مونږ ورسره کلک ولاړ یو. دغه رنګ که زما د فوج د ملګرو او د خلکو وینه توی شوې ده مونږ د هغې غندنه هم کوو، مونږ هم ورسره کلک ولاړ یو. دهشتګردي ده، که هغې کې د فوجي وینه تویږي هم مخالف یو، که د عوامو وینه تویږي هم مخالف یو. اوس د تحقیقاتو کې خو د دې دا مطلب نه دی چې یو واقعه وشوه نو ته الیکشن مه کوه او د الیکشن نه تښتې. نو بلکل ستا دا سوال ډېر په ځای دی چې زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت دا چې کوم دی د مرکزي حکومت په ایما او د اسټبلیشمنټ په خوښه باندې هغې چې کوم دی نو دا خبره میدان ته راوړه او عدالت ته ځي او الیکشن کمیشن ته وایي چې ته دا یو 20 ورځو دپاره ډیلې کړه. نو که یو ځلې ډیلې کړو نو یا 20 ورځې او یا 20 کاله، بس بیا خو دیکه سټارټ ګاډی شو. لهذا مونږ نن ووایو چې په کار دی چې په خپل وخت باندې الیکشن وکړي، او که سیټونه زیاتېږي چې زیات شي نو هغې نه پس راتلونکی الیکشن چې کېږي په زیاتو سیټونو به وشي. مونږ هم غواړو چې قبایل سیټونه زیات شي، خو الیکشن د پار قیمت وشي، الیکشن د پوسپون کېږي نه، ځکه چې که عوامي نمایندګي د منځه وځي نو د قبایلو دا حق په اسمبلی کې چې اوس قبایل نه دي سیټلمنټ دی خو نمایندګي نشته، نو دا به څوک اخلي؟ دا د مرکزي حکومت په ایما باندې هلته MNAs شته او صوبایي امیدواران نشته، سینیټر شته صوبایي امیدواران نشته. نو د صوبې کمې پیسې چې دي هغه به نه میلاویږي او دا به چې کوم دی نو قبایلو ته نه ځي. دا یو سازش دی او مونږ د قبایلو خلاف یو سازش هم چې کوم دی منلو ته تیار نه یو. او قبایل خو اوس نه دي سیټلمنټ دی، خو سابقه قبایل نوې اضلاع هغې کې د پار قیمت الیکشن وشي او مونږ چې کوم دی د دې قبایلو سره ولاړ یو او په هر قیمت د هغې د حق لپاره به جنګ کوو.